بسم الله الرحمن الرحیم. ایکسپورټ که چېرته موږ دا فایل غواړو چې ایکسپورټ یې کړو، یعنی کله چې موږ تاسې دلته یو ډاکومنټ جوړوو، مثلا دا یو راپور یو کتاب موږ جوړ کړی ده، زه غواړم چې دا سیف کړم. نو موږ تاسې دلته سیف درلود چې په دې ځای نه هم کلیکوای شو، د دې ځای نه هم کلیکوای شو، شارټکټ یې هم کنټرول اس هم کلیکوای شو. چېرته سیف کړئ دلته به براوز کې ځای ورته کوه. نو دغه ځای ته که موږ متوجه شو، دلته ټایپ لري چې څه رقم غواړي چې دا شی سیف کړي. ټایپ اوس فعلا مایکروسافټ ورډ ده. دلته ګوره، یعنی ټایپ مطلب دا چې که غواړي چې دغه د ورډ فایل ته د نورو پروګرامو په فارمټ کې سیف کړي، نو بیا موږ تاسې له ټایپ نه استفاده کوو. ګوره دلته موږ تاسې مختلف ټایپونه لرو چې په دې کې یو ډېر مشهوره فارمټ یې PDF ده، پورټیبل ډاکومنټ فایل. نور هم شته، ګوره د ورډ د سابقه ورژنو لپاره هم شته. دا مختلف فارمټونه دي که غواړئ چې دغه فارمټو کې سیف کړي. نو دلته موږ تاسې ایکسپورټ کې هم بعضې اپشنونه همداسې لرو چې که غواړئ چې PDF ته ایکسپورټ کړي، نو موږ تاسې کولی شو چې له دې ځای نه PDF ته ایکسپورټ کړو. یا چینج فایل ټایپ که کلیک کړو چې نورو فایلو ته ګوره، لکه مخکې چې مې درته وښول، بېرته هماغه ټایپونه دلته هم راځي که غواړئ چې په نورو ټایپو کې سیف کړي. خو موږ فعلا په دې کې PDF وایو. کله چې موږ تاسې یو ډاکومنټ غواړو PDF ته چینج کړو، اول یې ولې PDF ته چینج کړو؟ PDF پورټیبل ډاکومنټ فایل ابریویشن یې ده، یعنی پورټیبل به وي، بیا وړل به یې د یو ځای نه بل ځای ته موږ ته جنجال نه پېښوي. څنګه؟ کله چې موږ تاسې په ورډ کې یو ډاکومنټ جوړوو او موږ تاسې داسې یو فونټ استعمالوو، مثلا دلته بالخصوص د داریو پښتو داسې یو فونټ استعمالوم لکه دا. بیا چې کله زه دا فونټ استعمال کړم په دې ځای کې، کله چې زه دا فایل وړم یو بل کمپیوټر ته، یعنی فلاش په ذریعه وړم بل کمپیوټر ته، هلته چې زه دا فایل خلاصوم، دغه فونټ چې ما دلته اپلای کړی ده، دغه فونټ مثلا لکه مخکې چې ما دا فونټ کلیک کړو، که چېرته دغه فونټ په هغه کمپیوټر کې نه وي، بیا دا خط په دې شکل نه راته ښیي. ولې نه راته ښیي؟ ځکه چې هغه فونټ نشته. و چې زه دا خط کلیک کوم، مثلا ټایمز نیو رومن کلیک کوم، ګوره سټایل یې چینجېږي. که دا کلیک کوم سټایل یې چینجېږي که نه. نو که چېرته زما دا فونټ کلیک کړی وي او بیا زه دا فایل سیف کوم په فلاش کې یوسم بل کمپیوټر ته، او په هغه کمپیوټر کې دا فونټ نه وي، نو بیا څه رقم چې دلته ښکاري هلته هغسې نه ښکاري. مثلا تاسې یو کتاب جوړ کړئ، یو راپور هم جوړ کړه، مطبعې ته یې وړئ چې پرنټ یې کړي دلته که نه. دا سټایل فونټ هر څه دې انتخاب کړو، هر څه دې ښه منظم جوړ کړي. خو کله چې فلاش کې هغه ته وروړئ، هغه چې خلاصوي، که دا فونټ نه وي ورسره، بیا هغه رقم نه ښکاري. نو ستا د خوښې بیا نه وي، نو بیا به څه ورسره کوي که نه. نو په دغه صورتو کې موږ تاسې له PDF نه استفاده کوو چې پورټیبل ډاکومنټ فایل ده. PDF بیا څه کار کوي چې کله زه دا PDF ته چینج کړم، اوس ګوره زه هم PDF ته یې راته چینج کړم، چېرته یې سیف کوي؟ هر ځای چې لوکیشن ورته ښیي، مثلا زه هم په ډیسکټاپ یې راته سیف کړه، چپټر په نوم. اوس ګوره سیو از ټایپ چې شی انتخاب شو، PDF انتخاب شو، دا به PDF وي، دا به پبلش کړو. و چې کله زه دلته راشم، ګوره د چپټر په نوم آیکن یې وینې د PDF ده، ورباندې لیکلي PDF دی. کله چې دا خلاصوو، دا په اډوب ریډر یا هغه سافټویرو کې خلاصېږي چې هغه PDF فایل خلاصول شي. ګوره داسې خلاصېږي. چې څه رقم دلته موږ تاسې PDF ته کنورټ کړی، چې کله یې خلاصوو هماغسې به خلاصېږي. اوس که دغه فایل هر کمپیوټر ته یوسو، هغه کې به همدغه شان ښکاره کېږي. فونټ که فونټ ولري که فونټ ونه لري، دا شی به همداسې ښکاره کېږي. نو بیا موږ تاسې چې کله مطبعې ته یا بل ځای ته وړو او غواړو چې په ډیزاین کې تغییرات را نه شي، که فونټ وي که نه وي، خراب نه شي، نو موږ تاسې چېرته ته کنورټ کوو؟ PDF ته یې کنورټ کوو. دلته بیا رسم تغییرات پکې نه شو کولی. که زه دلته رسم خط ولیکم، بیا خط نه شو پکې لیکلی. نو که کله فایل غوښته چې PDF ته یې کنورټ کړئ، له سیواز نه هم کولی شئ او له ایکسپورټ نه هم کولی شئ. بعضې نور فارمټونه دي، که غوښتل چې هغو ته یې چینج کړئ هم یې کولی شئ. بل د کلوز، که غواړئ چې دا پروګرام کلوز کړئ، نو کلوز کلیک کوئ. لکه څنګه چې موږ دا کلوز کلیک کوو، د دې ځای نه هم کلوزولی شو. بل اکاونټ، که چېرته موږ تاسې مایکروسافټ سره اکاونټ ولرو، لکه څنګه چې اوس جیمیل کې خلک اکاونټ جوړوي، یا هومیل کې جوړوي، نورو مختلفو ویب سایټو کې جوړوي، مایکروسافټ سره هم موږ اکاونټ جوړولی شو. نو که چېرې موږ تاسې مایکروسافټ سره اکاونټ ولرو، غواړو چې هغه کې لاګین شي، نو بیا له دې ځای نه ساین ان کلیک کوي، یا له دې ځای نه ساین ان کلیک کوي. که ساین ان دې کلیک کوو، خو په هغه په صورت کې چې انټرنیټ هم ولري او مایکروسافټ اکاونټ هم ولري، نو ته کولی شې چې بیا له همدې ځای نه لاګین شي. نو دغه ځای کې به بیا وینه د ساین ان په ځای به ستا نوم لیکلی وي. زیاتره دا د اکټیویشن لپاره استعمالیږي. کله چې موږ تاسې یو سافټویر د مایکروسافټ نه اخلو، نو بیا هغوی موږ ته خپل اکاونټ جوړوي، پیسې به ورکوو، د پیسو بدل کې موږ ته اکاونټ جوړوي. نو بیا چې موږ آفس انسټال کړو، د آفس ګوره فعلا اکټیویټ نه ده، هلته نوشته دي چې اکټیویشن ریکوایر. نو بیا چې کله موږ تاسې مایکروسافټ نه اکاونټ واخلو، نو بیا دلته ساین کېږو، بیا به د اکټیویشن نه غواړي، اکټیویټ به وي او زموږ نوم به هم دلته لیکلی وي. دا یې اکاونټ شو. بل دا آپشن کې ډېر زیات
مختلف اپشنونه دي چې موږ وروسته چې بعضې اپشنونه وایو بیا له دې ځای نه وایو فعلا یې پرېږدو آینده لپاره. بل په فایل منیو کې موږ تاسې انفو لرو چې موږ په هغه ورځ پرنټ کې هم دلته وویل چې د ډاکومنټ انفو په نوم موږ یو شی لرو که غواړو چې دا پرنټ کړو نو دلته موږ ډاکومنټ انفو هم لرو. کله چې موږ تاسې یو کتاب یا چپټر جوړوو د هغه په هکله معلومات موږ تاسې بیا چیرته لیکو په انفو کې لیکو. د دغه چپټر وي کتاب وي هر څه چې وي د دغه معرفي موږ تاسې په انفو کې لیکو چې بیا یو څوک ګوري. اوس مثلا ته یو ورډ فایل تا ته فلاش کې څوک درکوي ته یې خلاصوي ته به څه پوهېږي چې دا څه شی نو ته مجبور یې چې بیا یې ووایې که نه که ډېرې صفحې واسه خو به یې سره وخت اخلي. نو موږ تاسې به راساً کوم ځای ګورو ډاکومنټ انفو به یې ګورو. ډاکومنټ انفو کې به یې لیکلي وي چې دا کتاب د څه په هکله ده نوم یې څه شی ده چپټر دا شی ده. نو موږ چې هم کله تاسو یو چپټر جوړوئ یا کتاب جوړوو د هغه په هکله معلومات باید چیرته ولیکو په انفو کې ولیکو. انفو کې اوس بعضې معلومات دا دي که نور معلومات غواړي چې اضافه شي شو کلیک کوي تر څو ټول معلومات ښکاره شي. دې کې بعضو معلومات مایکروسافټ ورډ خپله ور اضافه کوي بعضې باید موږ تاسې ولیکو. اوس مثلا څو صفحې دي پکې ګوره دا معلومات پکې شته څو لغاته پکې دي دا هم پکې شته. ټول ایډیټینګ څومره وخت کې شوی ده 6 دقیقو کې چې موږ تر اوسه خلاص کړی. ټایټل یې څه شی ده دلته به یې موږ عنوان لیکو. مثلا که کتاب وي کتاب نوم څه شی ده که چپټر وي که ریپورټ هر شی چې وي. مثلا زه لیکمه چې زما کلنی راپور ده د کوم کال د 2019 که کوم بله جمله ورسره اضافه کوئ هم دلته ورسره اضافه کولی شئ. که کوم کمنټ ورسره اضافه کوئ چې یو کمنټ ورکوي تر څو یو خلک پوه شي چې دا د څه په هکله ده که نه. مثلا زه ورسره لیکمه چې دا بریا انسټیټیوټ فاینانشل ریپورټ ده پوه شوئ. ټمپلیټ یې نارمل ده. سټیټس په کوم حالت کې ده آیا تکمیل شوی ده کار ورباندې جریان لري هر حالت چې که غواړي چې حالت یې ولیکي دلته به یې حالت لیکي. مثلا ورته چې کمپلیټ یا ورباندې کار کوو سټیټس کومه کټګري ده مثلا کتاب ده هر شی چې وي که غواړي کټګري ولیکي دلته کټګري لیکلی شي. سبجیکټ موضوع یې څه شی ده که یې موضوع لیکي. بل هایپر لینک بیس که غواړئ کومه کمپنۍ جوړ کړی کمپنۍ نوم یې غواړئ ولیکئ. دغه معلومات به خپله پکې راغلي وي چې په کوم تاریخ موډیفای شوی تغیرات پکې راغلي دي په کوم تاریخ باندې جوړ شوی ده په کوم تاریخ آخري پرنټ شوی ده دا معلومات به ګوره خپله ورسره اضافه شي. بل دلته آتور چا جوړ کړی دی هغه کس نوم که غواړئ چې ولیکئ دلته به یې نوم لیکئ ایډ آتور دغه ځای کې به کلیک کړئ نوم به یې ولیکئ. مثلا زه ورسره لیکمه چې علي خانې آتور ده. دغه د ډاکومنټ انفو شو چې کله موږ دلته لیکو. نو که چېرته موږ دا فایل سیف کړی وي همیشه چې بیا موږ خلاصوو دا ډاکومنټ انفو به دلته موجود وي. کله چې بیا یو څوک یې ګوري نو له دغه ځای نه به ډېر په اسانۍ پوهېږي چې دغه چې دلته یا چپټر دا کتاب د هر څه چې دا موضوع چې ده د څه په هکله جوړ شوی ده. که موږ تاسې بیا غواړو چې پرنټ یې کړو نو دلته په پرنټ کې بیا به موږ تاسې ډاکومنټ انفو کلیک کوو. کله چې ډاکومنټ انفو کلیک کوو پرنټ ورته وایو راساً همدغه معلومات چې موږ دلته لیکلي دي همدا معلومات ورته پرنټوي. دې ته انفو وایي. بعضې نور شیان دي چې دا بیا وروسته پروټیکشن او دا شیان دا وروسته منیوز کې هم راځي بیا له هغه سره تړاو دلته وایو. ته دې ځای خو اوس مشکل نه لري څه سوال هم نه لرئ. ښه هو منیو خلاص شوه اوس راځو انسرټ منیو ته. انسرټ خپله څه معنا انسرټ مطلب اضافه کول یا وراچول انسرټ وراچول یا اضافه کولو ته وایي. نو انسرټ منیو کې له دغه ځای نه ته دغه ځای پورې دا ټول اضافه کول دي. مثلا عکس ور اضافه کوي مثلا شکل ور اضافه کوي مثلا ټیبل ور اضافه کوي چارټ ور اضافه کوي مثلا کمنټ هیډر فوټر له دغه ځای نه ته دې ځای ټول اضافه کېدل چې مونږ دغه کله چې یو راپور یا کتاب جوړو کوم شیان چې موږ په کاریږي ور اضافه کوو نو دغه انسرټ منیو نه به ور اضافه کوو. انسرټ منیو چې په هر پروګرام کې وه مطلب به ور اضافه کولی. نو کله که مثلا یو پروګرام کې ته کار کوې غواړې چې یو شکل ور اضافه کړې غواړې چې یو چارټ ور اضافه کړې او پیدا کوای دې نه شوای نو بیا کومه منیو ته به ځې هغه به حتما په انسرټ منیو کې بیا وي. نو په انسرټ منیو کې موږ دلته ډېر مختلف شیان لرو. خو اول به یې راشو ټیبل به ووایو چې ټیبل څه ته وایي. ټیبل د collection of rows and columns. ټیبل د روز او د کالم مجموعې ته ټیبل ویل کېږي. ټیبل چې کله زه جوړوم مثلا زه غواړم دغه ځای کې ټیبل جوړ کړم هر چېرته چې ټیبل جوړوئ همالته به اول کرسر کېږدئ بیا به راشئ ټیبل به کلیک کړئ. ټیبل موږ په مختلفو طریقو جوړولی شو. اوله طریقه یې دغه ده
چې له دې ځای نه موږ روز کالم انتخاب کوو. ګوره دلته تعداد لیکل کېږي چې کله زه کرسر موف کوم بره تعداد لیکل کېږي. اوس څو لیکل شوی 15 ضرب 4 یعنی 15 کالمه او 4 روز. خو زه به فعلا دلته دومره قدر جوړ کړم 3 به جوړ کړم. موږ تاسو ویل چې کلیکشن اف روز اینڈ کالم. اوس دغه ټیبل ته موږ تاسو متوجه شو دي کې موږ تاسو دوه قسمه خانې لرو. یو دغه عمودي دي او بل افقي دي. دغه عمودي ته کالم ویل کیږي، عمودي ته کالم ویل کیږي او افقي ته بیا رو ویل کیږي. کالم چې دا یو انفارمیشن وي، کالم همیشه یو انفارمیشن. اوس ګوره یو انفارمیشن ده، یو انفارمیشن ده، یو انفارمیشن ده. او رو چې ده هغه بیا کمپلیټ انفارمیشن وي. مثلا زه یو ریزلټ غواړم چې جوړ کړم، د امتحان شاګردانو نه امتحان اخیسته غواړم چې یو ریزلټ یې جوړ کړم. نو دلته چې شی پکې لیکم نه پکې لیکم. مثلا دلته په وینډوز کې څو نمرې اخیستې د وینډوز پروګرام یې لیکم او دلته مثلا د ورډ پروګرام لیکم. دلته مې نوم لیکلی علي پروګرام وینډوز کې مثلا دومره نمرې اخیستې، په ورډ کې دومره، او خان دومره نمرې اخیستې او دومره نمرې اخیستې. اوس وګوره دغه ته نیم کالم شو چې دا نوم پکې لیکلی. کوم کالم شو دا؟ نیم کالم شو. دا یو کالم. وینډوز بل کالم، ورډ بل کالم. څو کالم شو؟ 3 کالم شو. نو ګوره دا هر یو جدا جدا معلومات شو. دا یو کالم د وینډوز په هکله شو، دا بل کالم د ورډ په هکله شو، دا کالم د نیم په هکله شو. نو کالم چې وي یو معلومات وي، یو انفارمیشن وي. ګوره دغه کالم کې ټول د وینډوز دي، دې کالم کې ټول د ورډ وي. دا بیا رو شو. ګوره دا نیم وینډوز او ورډ دا یو رو شو. نیم وینډوز ورډ دا په یو رو کې شو. بیا ګوره د علي معلومات ویني، ټوټل معلومات کمپلیټ معلومات په یو رو کې شو. چې دلته نوم شو، دلته د وینډوز نمرې شوې، دلته د ورډ نمرې شوې. نو رو چې دا همیشه پوره معلومات وي، کمپلیټ انفارمیشن وي، او کالم چې دا سنگل انفارمیشن وي. د دواړو مجموعې ته څه ویل کیږي؟ ټیبل ویل کیږي. د دغه روز او د کالم مجموعې ته موږ تاسو ټیبل وایو. نو ټیبل چې جوړو یو طریقه خو دا شو چې هر چیرته کرسر کېږدئ او له دې ځای نه انتخاب کړئ چې څومره قدر غواړئ. په دې ځای پورې څو کالم او څو روز پکې راځي؟ 10 کالمه او 8 روز پکې راځي. خو کمال دې نم زیات وغوښته نو بیا کرسر کېږده، له دې ځای نه انسرټ ټیبل کلیک کړه. ګوره انسرټ بیا مطلب اضافه کول که نه، ټیبل اضافه کول کلیک کړه. دلته موږ تاسو نه شماره غواړي چې څو کالمه غواړي او څو روز پکې غواړي. مثلا زه تعداد ورکوم چې 4 کالمه او د روز تعداد ورکوم 10. و چې کله زه اوکې کړم ګوره 4 کالمه شوه یعنې او 10 روز به پکې موجودې وي. نو یوه لارې دا شو چې کله غواړئ ټیبل جوړ کړئ کرسر کېږدئ، له دې ځای نه د روز او د کالم شماره ورته ووایاست درته جوړ دی. بله ډرا ده، رسمول که چېرته غواړئ چې ټیبل رسم کړئ، له دې طریقې نه موږ تاسو ټیبل جوړولی شو چې هر چېرته جوړئ کرسر کېږده، ډرا ټیبل کلیک او رسم یې کړه خپله. ګور نه په دې کې څو کالمه جوړوم، په کوم ځایو کې جوړوم، څو رو جوړوم، په کوم فاصله یې جوړوم، هر څو چې جوړوم جوړولی شم. اوس ګوره 4 کالمه شوه او رو پکې څو دي؟ څو رو دي؟ دا ورته څو رو دي؟ کوم لاینونه مه حسابوئ، دا لاین رو نه ده. داسې که حساب کړو ګوره 1 2 3 4 لاین رو نه ده، دا خانه رو ده. دا خانه نو څو رو کېږي؟ 3 رو کېږي. پوه شوئ؟ کالم هم همداسې دغه لاین کالم نه ده چې اوس موږ حساب کړو دا 1 کالم 2 3 4 5 کالمه نه دي. څو کالمه دي؟ 4. دغه خانه چې ده دغه کالم ده، دا 1 کالم 2 کالمه 3 کالمه 4 کالمه، او دغسې خانه چې ده دې ته بیا رو ویل کېږي چې مجموعه بیا ټیبل شو. پوه شوئ؟ دا یې بله لار شوه چې هر چېرته هم کرسر کېښول په انسرټ کې ټیبل کې او ډرا ټیبل ورته وایي بیا خپله رسم کې. بل کنورټ ټیکسټ ټو ټیبل دا یې بله لار ده. که چېرته موږ تاسې خط ولرو، اوس مثلا ما بعضې نومونه دلته لیکلي، زه غواړم چې له دونه ټیبل جوړ کړم. فقط دا نومونه به انتخاب کې، بیا به راشئ انسرټ کې کنورټ ټیکسټ ټو ټیبل. کله که خط انتخاب نه وي دا کار هم نه کوي. اوس که خط انتخاب نه وي وګورئ دا کلیک کېږي نه، نو خط به انتخاب کوو او دلته به کنورټ ټیکسټ ټو ټیبل. دلته دی د کالم او د روز درته وایي. روز خو ګورم چې موږ 4 نومه انتخاب کړي نو د خپله څو رو ورته ویلي دي؟ 4 رو. په څو کالمه کې راولي؟ هر څو چې ورته وایي تعداد. نو فعلا ورته وایم چې 1 کالم. اوکې که ګوره 1 کالم او 4 روز به پکې راشي. دا یې بله لار شو د ټیبل جوړېدو. بل پکې مایکروسافټ
ایکسل سپریډ شیټ ده که غواړئ چې د ایکسل نه یې درته راولي مثلا دغه ځای کې زه د ایکسل پروګرام نه یو ټیبل راولم نو بیا به کرسر کېږدئ او دلته به ایکسل سپریډ شیټ کلیک کړئ کله چې ایکسل سپریډ شیټ کلیک کړئ دی په دغه ځای کې مونږ ته ایکسل پروګرام خلاصوي ګوره صفحه مغه د ورډ صفحه ده خو دغه ځای کې مونږ ته څه خلاص شوی ده ایکسل خلاص شوی ده له دې ځای نه مونږ تاسو کولی شو چې دا غټ کړو چې څومره قدر یې غواړو اوس خو بیرون کلیک ووهل شو نو ورډ ته راغی بیرته که تغیرات پکې راولو بیا ډبل کلیک پې ووهو بیرته ایکسل ته ځي نو له دې کنجونه یې مونږ تاسو کولی شو چې غټ یې کړو روز پکې اضافه شوي لاندې یې غټ کړم کالم پکې اضافه شو لاندې کې غټ کړم روز به اضافه شي کله چې له دې نه بیرون کلیک وکړم دا دلته راځي بیا که مې تغیرات پکې راوستل بیا به ډبل کلیک وهم ایکسل ته به ځي که تغیرات مې راوستل نو دلته به یې راولم مثلا دلته نوم لیکم او دلته ورډ دلته ایکسل همداسې چې شیان پکې په کار وي لیکم چې کله بیرون کلیک وکړم دا شیان به ټول ورډ ته راځي دا بله طریقه د جوړېدو شوه بله طریقه پکې کویک ټیبلز دي کویک ټیبلز دلته تیار جوړ شوي ټیبلونه دي که غواړئ چې له دونه استفاده وکړئ هر یو چې غواړئ فقط کلیک خو کرسر چې دی هر چېرته یې کوي مثلا زه دا یو کلیک کړم دا به دلته راشي فقط بیا به یې زه پکې تغیرات راولم مثلا نوم او دا او دا شیان چې کوم شیان غواړم پکې تغیر یې کړم تغیرات به پکې راولم دا یې بله د ټیبل د جوړېدو طریقه شوه نو په هره طریقه چې اسانه تاسو ته معلومېده په هره طریقه هم که ټیبل جوړوی شوئ هماغه طریقه به استعمالوئ بیا چې کله موږ تاسو ټیبل جوړ کړو اوس مثلا دا ټیبل شو دا ټول ټیبلونه شو چې کله موږ ټیبل کې کرسر ږدو دلته یو دوه مینیو اضافه کیږي یو د ډیزاین په نوم یو د لیاوټ په نوم چې کرسر ټیبل کې نه وي بیا هغه مینیوګانې نه ښکاره کیږي هر ډېر زیات آپشنونه موږ په ورډ کې لرو چې کله یې کلیک کوو د هغو لپاره مینیو اضافه کیږي تر څو په هغه کې چې نور اضافه تغیرات راولو له مینیو نه یې راولو نو اوس ګوره که زه د ټیبل کې تغیرات راولم دلته دوه مینیو راځي چې دا مینیو ټول د چا په هکله دي د ټیبل په هکله چې غواړو ټیبل کې تغیرات راولو خو که ټیبل سلیکټ نه وي بیا هغه نه ښکاري ځکه نه ښکاري چې ټیبل چې نه وي نو تغیرات چېرته راولي نو د دې لپاره به موږ په دې کې کرسر ږدو بیا بلته مینیو راځي په دې کې اول راځو لیاوټ مینیو ته لیاوټ مطلب شکل و خواری که غواړئ چې په دې کې بعضې تغیرات راولو مثلا اوس ما کرسر ایښی اول پکې راځم سلیکټ کوم غواړم چې دا ټیبل سلیکټ کړم نو دلته به سلیکټ کلیک کوو څه شی غواړئ چې سلیکټ یې کړئ سلیکټ ټیبل ټول ټیبل راته سلیکټ کړه نو چې ټول ټیبل سلیکټ شو اوس که زه هوم مینیو ته راځم مثلا فونټ سایز یې زیاتوم کموم یې ګوره د ټول ټیبل به کېږي که مثلا رنګ ورکوم خط ټول ټیبل به رنګ اخلي مثلا که شاته رنګ ورکوم ټول ټیبل به رنګ اخلي نو کله چې سلیکټ ټیبل ورته وایو ټول ټیبل به سلیکټ کېږي نو بیا کوم تغیرات راوستل ټول ټیبل کې به راځي هم ډیلیټوه هم به ټول ټیبل ډیلیټ کېږي بل سلیکټ رو که یوه رو سلیکټ یې مثلا زه غواړم چې دغه رو سلیکټ کړم هر رو چې سلیکټ یې په همغه کې کرسر کېږده یوه لار خو یې دا شوه چې داسې راسن پې راکش کو سلیکټ شي او یوه لار یې ده چې کرسر پکې کېږدي او دلته ورته وایي چې سلیکټ رو همغه رو به سلیکټ شي اوس که هر تغیرات راولم صرف هم دې رو کې راځي یا که مې کرسر ایښی مثلا دغه ځای کې ما کرسر ایښی ده او دلته ورته وایم چې سلیکټ کالم بیا به صرف دا یو کالم سلیکټ کړي اوس که هر تغییر راولم په همدې کالم کې به راځي او که چېرته کرسر کېږدم او دلته ورته سلیکټ سیل ووایم یوې خانې ته بیا څه شی ویل کېږي سیل ویل کېږي نو که چېرته سلیکټ سیل ورته وایم نو دا یوه خانه سلیکټ کېږي اوس که هر تغیرات راولم په دې کې به راځي بل ویو ګریډ لاینز او ټیبل دا دوه به د دې مینیو په آخر کې وایي چې کله دا مینیو پوره کړه بیا به دا ووایو ځکه چې ډېر آپشنونه د دې ځای بېرته په دې کې تکرارېږي بل پکې ډرا ټیبل ډرا ټیبل هماغه ډرا ده کوم چې موږ مخکې وویلې که غواړئ چې په دې ټیبل کې نور تغیرات د پنسل په ذریعه راولئ دا کلیک کوه اوس ګوره دلته شکل د پنسل اختیارېږي که یې بېرته کلیک کړم بېرته ورکېږي بیا یې کلیک کړم بیا ګوره راځي اوس مثلا دلته یو کالم ور اضافه کوم یا دلته یو کالم ور اضافه کوم یا بعضې ځایو کې رو اضافه کوم نو بیا کولی شئ دې په ذریعه ور اضافه کړئ او دا بل ریزر کې کلیک کې دې په ذریعه به بیرته پاک کولی شي مثلا دا ځای بیرته ترې پاکوم یا دا ځای ترې پاکوم هر ځای چې وغواړئ هغه ځایونه ترې پاکولی شي بل ډیلیټ ده که غواړئ چې ټول ټیبل ډیلیټ کړئ یا یوه رو ډیلیټ کړئ یو کالم ډیلیټ کړئ نو بیا ټیبل کې کرسر ږدو دلته که ډیلیټ ټیبل ورته ووایو ټول ټیبل ډیلیټېږي بیرته به یې انډو کړو کنټرول زیډ او که چېرته پکې ډیلیټ کالم ورته وایو نو هر کالم کې چې مونږ تاسې کرسر کوي هماغه کالم به راته ډیلیټوي او که رو ورته وایو هر رو کې چې مونږ کرسر یې کوي هماغه روس مثلا که د نیم ورډ یا مثلا د عالي معلومات زه غواړم ټوټل ترې ډیلیټ کړم نو کرسر مې هماغه کې ایښی ده دلته ورته وایم چې ډیلیټ رو عالي یې مکمل ډیلیټ کړو او که یوه خانه غواړئ چې ډیلیټ یې کړئ اوس مثلا زه دا نیم خانه ډیلیټ وم کرسر مې دلته ایښی ده بیا به ډیلیټ سیل ورته وایي چې دا یوه خانه ډیلیټ کړه خو
خو کله چې دا یوه خانه ډیلیټ دلته موږ تاسې نه پوښتنه کیږي چې دغه خانه ته ډیلیټ د دې په ځای باید څه شی راشي. ګور دلته راځي شفټ سیل لیفټ. شفټ سیل لیفټ مطلب چې دا ډیلیټ کیږي دا د لیفټ خانې دی د دې په ځای راشي. نو اوس که زه دا وکې کومه دا به ډیلیټ شي دا د لیفټ خانې به د دې په ځای راشي. بیرته به یې انډو کوو او که چېرته پکې ډیلیټ سیل کې ورته وایم چې شفټ سیل اپ مطلب چې دا ډیلیټ شي دا لاندې خانې دي بره راشي. او که انټایر رو ورته وایو دا ټوله رو به ډیلیټ کړي او که انټایر کالم ورته وایو دا ټول کالم به ډیلیټ کړي. اوس که یې وکې کوم دا ټول کالم به ډیلیټ شي. له دې ځای نه ډیلیټ شو. که چېرته غواړو چې یوه رو یو کالم ور اضافه کړو مثلا زه د علي په ځای کې غواړم چې رو ور اضافه کړم له علي نه بره که د علي نه لاندې. اوس مثلا مونږ یو ریزلټ لیکلی ده په دغه منځ کې زه غواړم چې یو کس بله ور اضافه کړم چې نوم یې ولیکم وینډوز نمرې یې ولیکم د ورډ نمرې یې ولیکم د چا ترمنځ مثلا د علي او د خان ترمنځ. نو دلته به کرسر کېښوه یا به هلته کرسر کېږدئ یا به دلته کرسر کېږدئ. اوس مثلا ما دې کې کرسر کېښوه دلته انسرټ اباو که کلیک کړمه نو کوم ځای کې چې ما کرسر ایښی له هغه نه بره به یوه خانه ور اضافه کړي. ګوره له خان نه یې بره یوه خانه ور اضافه کړم. او یا مثلا ما دې کې کرسر ایښی انسرټ بلو کلیک کړم نو له ده نه به لاندې یوه رو ور اضافه کړي. نو کوم کله رو ور اضافه کوله له دې ځای نه یا اباو یا بلو هر چېرته چې کرسر ایښی وي که اباو کلیک کوو بره خانه ور اضافه کوي که بلو کلیک کوو بیا که غواړې چې یو کالم ور اضافه کړي مثلا د کسانو د درو پروګرامو امتحان ورکړی خو ما څو لیکلي دي فعلا دوه. زه غواړم چې یو پروګرام یې بله ور اضافه کړم نو چېرته ور اضافه کوم هر چېرته ور اضافه کوم هلته به کرسر کېږدئ. مثلا ما وینډو سره کرسر کېښو نو که چېرته شفټ سیل لیفټ کلیک کوم دغه ځای کې ګوره د ویکټور علامه یې ورکړې ده نو کومې خوا ته به یو کالم ور اضافه کړي چپې خوا ته. زه ور کلیک کړم یو کالم به بل ور اضافه کړي او که چېرته رایټ کلیک کوم بیا به رایټ خوا ته بل پکې مارج لرو. که غواړې چې څو خانې یو ځای کړي مثلا زه دغه څو خانې د څو سیله یو ځای کوم سلیکټ مې کړه مارج به یې کړم چې مارج کې څو خانې ترې جوړېږي یوه خانه ترې جوړېږي. یا مثلا دغه ټول غواړم چې یو یې کړم سلیکټ به کړم هر څومره چې دې سلیکټ کړي وي مثلا دومره که در سلیکټ کوم مارج کوم یوه خانه ترې جوړېږي. همیشه که مو غوښتل چې څو خانې سره یو ځای کوي فقط سلیکټ یې کوي مارج یې کوي. بل که چېرته غواړم چې بیرته یې تقسیم کړم مثلا دا ما مرج کړې ده اوس یې بیرته غواړم چې خانې پکې جوړې کړم نو کرسر به پکې کېږدئ بیا به سپلیټ سیل کلیک کړئ. سپلیټ سیل چې م کلیک کړو دلته درته وایي چې په دې کې تاسې څو کالمه غواړئ او څو رو غواړئ له دې ځای نه به تعداد ورکړئ. نو زه ورته وایم چې دوه کالمه یو رو. اوس وګوره دوه کالمه شوه یوه رو شوه. نو که کله م غوښتل چې یوه خانه بیرته په نورو خانو تقسیم کړئ بیا به سپلیټ سیل کلیک کوئ. بل سپلیټ ټیبل کوم کله غوښتل چې ټیبل په دوو حصو تقسیم کړئ مثلا دغه ځای کې زه ټیبل په دوو حصو تقسیموم نو بیا به سپلیټ ټیبل کلیک کړئ ټیبل به په دوو حصو تقسیم شي. بیرته کوم یو ځای کوه کرسر به همدغه ځای کې ایښی وي فقط ډیلیټ بټن ووهئ بیرته سره یو ځای کېږي. همیشه کوم دوه ټیبله یو ځای کول منځ کې د فاصلې منځ کې کرسر کېږدئ او ډیلیټ بټن ووهئ بیرته به یې سره یو ځای کړي. دا سپلیټ دا شو. بل د هایټ اینډ ویډ کله که غواړئ چې د یو رو یا د یو کالم هایټ ویډ چینج کړئ عرض طول و عرض یې اوس مثلا دې کې ما کرسر ایښی ده دا یې ګوره هایټ ده وینئ دلته به یې نښانه م ورکړی وي نو که دا کلیک کوم ګوره هایټ یې زیاتېږي که یې کموم هایټ یې کمیږي او دا یې ویډ ده که غواړئ چې ویډ ته زیات شي او ویډ ته کم شي. پوه شوئ تر دې ځایه زیات شوې خبرې